پلګ دیدن کې د پردو خبرې سله کوي پلګ دیدن کې د پردو خبرې سله کوي اے مړ پرېږده بې پښتو خبرې سله کوي هو پلګ دیدن کې د پردو خبرې سله کوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو د بیرو ارجا پرشا درویش یم. پروګرام د ستاسو د خوښې ښکلی مازدیګر. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې. په نن پروګرام کې راغلی یم جهانګیري ته. دلته کې دا یو داسې زلمي شاعر سره پخوا کې ناست یم چې د شاعرۍ سره سره سنګر هم دی. دوی سره به خبرې اترې کوو او شعرونه به ترېنه هم اورو. راځئ چې ملو شو سره. ګرانه ملګريه، ټولو ناول خو درته په دې ښکلي مازدیګر پروګرام کې ستړي مه شي او خرکلې وایم. یو جهان مننه، خوشحاله ودان آباد راته اوسئ. د ټولو ناول خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې راغلی په دې لنډ تنګ وخت کې مو خپل وخت وباسلو او بیا ستاسو د خپرونې دا چې کوم نوم دی زما ډېر زیات خوښ شو. ښکلی مازدیګر، نو مازدیګر هم دی او په دغه شعر و شاعرۍ باندې تاسو را ښایسته کوئ. او نوم مې مغیث الدین مغیث دی، یمه د جلبۍ کلي او ژوند په جهانګیري کې کوم، اوسېږم په جهانګیري کې. حاجي دا راته ووایه چې د شاعرۍ باقاعده آغاز مو د کله نه وکړو او دا فنکارۍ سره سنګرۍ سره دغه شوق دا څنګه راغلو؟ د شاعرۍ آغاز خو مې د سکول د وخت نه کړی، د میټریک وخت نه، مطلب د نهم کلاس نه. او بیا هغې نه پس ما ورو لیکل کول او دا سنګر چې تاسو یاد کړو دا خو بس یو شوقي یو دغسې یو 3 کلامه مې کړي. یو چې دی نو د وهاب خټک صاحب دی، بل شهاب افګار صاحب دی، بیا ورپسې بل کلام د خالق نور یوسفزۍ صاحب دی. نو دغه 3 کلامونه مې ریکارډ کړي دي. حاجي شاعري خو به تاسو ډېره کړې وي، په راتلونکي وخت کې یې د کتاب چاپ کولو څه اراده مو شته دی؟ او انشاءالله د کتاب چاپ کولو اراده شته دی، خو لا مې ورته نوم او دغه څه نه دي راخوښ کړي، بیا به ورسره انشاءالله کتاب را اراده شته دی. حاجي کتونکي په تمه دي، شعرونه را سره شریک کړئ. شعر لالي شعر به درته ووایم. د شعر نه مخکې یو کیته د 2 شعرونه دي چې ګوره ستا خو راته خیال دی دا څه حال دی، ګوره ستا خو راته خیال دی دا څه حال دی، تر په اوښکو مې رومال دی دا څه حال دی. او زه د لر یم ته د بر یې نور څه نشته، زه د لر یم ته د بر یې نور څه نشته، زموږ منځ کې دا دیوال دی دا څه حال دی. مننه. او بیا ورپسې غزل دی چې دومره غم خوراکه چې وړی شمه، دومره غم خوراکه چې وړی شمه، هسې نه دې حال کې لیونی شمه. او ومنه په خپلو لاسو مړ مې که، ومنه په خپلو لاسو مړ مې که، بیا به دې په خپه کې ماته زغی شمه. مننه کوم. او نیمه نیمه ساه که مې وتلي وي، نیمه نیمه ساه که مې وتلي وي، ستا په نیم اواز به را ژوندی شمه. مننه. او قتل ته مې ډېر سوچونه مه کوه، قتل ته مې ډېر سوچونه مه کوه، زه ستا په جفا هم مړ کېدی شمه. مننه کوم. او زه مغیث د ډېرو د زړه سر یم خو، زه مغیث د ډېرو د زړه سر یم خو، کله کله ستا نظر کې سپی شمه. ډېر ښه دی. کتونکي ستاسو ترنم هم ډېر خوښوي، ترنم کې را سره څه شریک کړئ. ډېره زیاته مننه. ترنم کې به درته هم خپل یو څو شعرونه ووایم چې پلګ دیدن کې د پردو خبرې سله کوي، پلګ دیدن کې د پردو خبرې سله کوي، اے مړ پرېږده بې پښتو خبرې سله کوي هو پلګ دیدن کې د پردو خبرې سله کوي.
خیر دې تما د میمونۍ پشان حلاله که خو خیر دې تما د میمونۍ پشان حلاله که خو زما د زړه د صبرې دو خبرې سله کوي ای مړه پرېږده بې پښتو خبرې سله کوي هو په لږ دیدن کې د پردو خبرې سله کوي بس په بیا بیا راته داما وایا جانانا چې ځم بس په بیا بیا راته داما وایا جانانا چې ځم ته خو اوس راغلی بیا د تلو خبرې سله کوي ای مړه پرېږده بې پښتو خبرې سله کوي هو په لږ دیدن کې د پردو خبرې سله کوي موږ سزا خو د خپل رب نه صرف تا غواړمه موغې سزا خو د خپل رب نه صرف تا غواړمه په بل وطن د اوسېدو خبرې سله کوي ای مړه پرېږده بې پښتو خبرې سله کوي هو په لږ دیدن کې د پردو خبرې سله کوي ډیر ښکلی ګرانه کتونکي د ګوري په اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ په اخره کې بس دغه کتونکو پښتنو ته زما دغه یو پیغام دی دغه ریکویسټ دی چې دغه سوشل میډیا باندې یو بل پسې بدې ردې مه وایئ یقین وکړئ چې په دغې باندې د پښتنو نوم خرابېږي چې نور کامونه مونږ اوري او نورې بس خبرې بس نه کوم په دغه یو ټپه کې به ورته یو پیغام ورکړم چې علمه یو تر بل زارېږئ علمه یو تر بل زارېږئ ژوند خو د ژمي مازدیګر دی تېر به شي نه ډېر ښه مینوالو یقینا چې ستاسو به زمونږ دا نننی پروګرام خوښ شوي وي چې ژوند وفا وکړي انشاءالله په بله مرکه کې به بیا ملاقات کیږي په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپل ملګري ستاسو نه اجازت غواړم ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان